د استرالیا نه راغلی سیلاني وایي غربي رسنیو نړۍ ته د افغانستان غلط تصویر وړاندې کړی. افغانستان ته د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره بهرني سیلانیانو مخه کړې چې د غزني ولایت په ګډون د افغانستان له ډېرو ولایتونو څخه لیدنه کوي. د غزني ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وخت ناوخته د نړۍ له هر ګوټ څخه ورته سیلانیان راځي. په دې وروستیو کې هم 12 بهرني سیلانیان د هند، استرالیا، پولنډ او ځینې نورو هیوادونو څخه راغلي وو. دوی وايي غربي رسنیو د افغانستان تصویر غلط خپور کړی او زیاتوي چې افغانستان اوس امنیت دی، هر څوک کولی شي د افغانستان ښکلاوې له نږدې څخه په ډاډه زړه وګوري. موږ فکر کوو افغانستان ډېر امنیت دی، یو ډېر ښکلی هیواد دی. د لیدو لپاره موږ له غربي رسنیو څخه اورېدلي وو چې افغانستان ډېر خطرناک او حکومت یې ښه نه دی، خلک یې ښه نه دي. خو کله چې موږ راغلو هر څه ډېر متفاوت دي. موږ ډېره ښه تجربه لرو د افغانستان څخه، خلک یې مینه ناک دي او خواړه یې ډېر خوندور دي او افغانستان ډېر ښکلي تاریخي ځایونه لري د لیدو لپاره. We have a great experience when we're in Afghanistan. People are very friendly, the food is very good, and the historical sites are amazing to visit as well. And it's a beautiful occasion to have lots of nice photographs. د افغانستان هوا او طبیعت ډېر ښایسته دي. موږ عکسونه واخیستل، له عکسونو مو خوند واخیستل. د افغانستان خواړه هم ډېر خوندور دي او له خوړو مو هم خوند واخیست. په همدې حال کې مزمل هوتک د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی مدیر وایي چې په روان 1402 کال کې غزني ولایت ته نږدې 211 بهرني سیلانیان راغلي دي. په 1402 لمریز کال کې د غزني ولایت ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ ډېر شوی دی. تر دم غړي پورې موږ تقریبا 211 کسه بهرني سیلانیان لرو چې 14 کسه یې همدانن د غزني ولایت ته راغلي وو. له بالاحصار، منارو سیمې او سردار غونډۍ څخه یې لیدنه وکړه. دوی له فنلنډ، استرالیا، هندستان او ایرلند هیوادونو څخه وو. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې بشپړ امنیت راغلی او له دې سره د بهرني هیوادونو سیلانیانو افغانستان ته مخه کړې او د هیواد له هر ګوټ څخه لیدنه کوي.